د پښتو شوق چینل ګرانو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې. جالب او تازه خبر. د واده د هلک پلار د ناوي مور تښتولي او واده ورسره کړی. د واده د هلک پلار د ناوي مور تښتولي او په پټه یې ورسره واده کړی دی چې اوس د هلک او نجلۍ واده له دې امله ځنډېدلی دی. د رسنیو د راپورونو په وینا دغه پیښه د هند په صورت ښار کې رامنځته شوې ده چې د یو هلک او نجلۍ د واده نیټه د فبرورۍ په 2مه اونۍ کې ټاکل شوې وه چې د واده لپاره بشپړ تیاری نیول شوی و، خو له وخت رانږدې کېدو مخکې واده وځنډول شو. د ټایمز اف انډیا د راپور په وینا د هلک او نجلۍ د واده نه مخکې د هلک پلار او د نجلۍ مور تښتولي دي او دواړو واده کړی دی. له دې امله اوس د هلک او نجلۍ واده ځنډېدلی دی. د سړي عمر 48 او د ښځې عمر 46 کاله دی چې دواړو د واده لپاره تښتېدلي دي. د یادې کورنۍ په وینا چې له تیرو 10 ورځو راهیسې د هلک پلار او د نجلۍ مور ورک دي، نو له دې امله دوی فکر کوي چې دواړه تښتېدلي دي او واده یې کړی دی. دغه کورنۍ وایي چې دواړه تښتېدلي سړي او ښځه چې په پټه یې واده کړی دی له ډېر وخت راهیسې له یو بل سره پېژني او له ډېر وخت راهیسې په پټې اړیکې یا مینه درلوده. خو دغه کورنۍ اوس د ستر شرم سره مخ دي چې له دې له امله د هلک او نجلۍ واده هم ځنډېدلی دی. ویل کېږي چې د واده د هلک پلار یو کاروباري سړی و چې د ځمکو د اخیستلو او خرڅولو کار یې کوو. همدارز هغه د هند د یو ستر سیاسي ګوند غړی هم و. دا یوه ده چې په هند کې ډېرې نااشنا او جالبې پیښې رامنځته کېږي. دا واده هلک او نجلۍ او سخت د پریشانۍ په حالت کې دي ځکه چې د واده لپاره یې بشپړ تیاری نیول شوی و، خو تر واده لږ مخکې مور او پلار دا کار وکړ. د دواړو کورنیو ترمنځ هم اړیکې سختې خرابې شوې دي او د دواړو د ورکېدو په تړاو دوی پولیسو ته عریضه هم کړې ده، خو لا هم نه ده معلومه چې دوی چیرته پټ دي. د پښتو شو چینل ګرانو مینوالو که دغه ویډیو تاسو خوښه شوي وي نو لایک او شیر یې کړئ. زموږ سره پاتې شئ.